نو که حدیث په دې خبره باندې کمزوري وي نو دا خو بیا قرآن کې هم شته ویلي دي که نه دي ویلي که داسې وي چې ته حدیث نه منې نو بیا خو قرآن هم زه نه منم یې منم اړوی چې ونه منې ما چې دا کله نه خبرې راواغستې ته په فیسبوک کې په نیټ کې په یوټیوب کې صرف هغه پروګرامونه سرچ کا چې کم زما خلاف شوي په هغې کې به تا ته 95% پروګرامونه هغه وښکاري چې ډایرکټ دې مولیانو په قرآن اعتراض کړی وایي چې که حدیثو کې داسې وي نو دا خو قرآن کې هم شته نو که حدیث په دې خبره باندې کمزوري وي نو دا خو بیا قرآن کې هم شته ویلي دي که نه دي ویلي ستا ایمان دا دی ستا دا ایمان دی چې څوک ووایي چې فلنی کلی کې فلنی ښځه پردو سړو سره کینی پاڅي دا ښه نه ده ته وایي چې که داسې وي بیا خو زما مور هم داسې ده نو وسړیه پردو ښځو د لرې ښځو په سر باندې څوک خپله مور بېزته کوي خو ته یې بې غیرته ته یې بې ایمانه کله وایي نو بیا خو قرآن هم موږ ته نه دی معلوم چې دا قرآن چا راوړی دی تا له به نه وي معلوم موږ ته معلوم دی وایي که داسې وي چې ته حدیث نه منې نو بیا خو قرآن هم زه نه منم یې منم اړوی چې ونه منې خو صرف مې دنیا ته ښکاره کولې چې ستا مینه قرآن سره شته نه ته قرآن اله منې چې کله ورسره ګیر چاپیر اتا چې ستا نیکونو چې کم دروغ تپلی دي چې ابراهیم علیه السلام 3 ځل دروغ ویلی دي ستا نیکونو ویلی دي ستا نیکونو ویلی دي په دې حدیثو کتابونو کې لیکلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید کور ته ورغی زید په کار و هغه وونه په کور کې او د زینب چې د زید ښځه وه د هغې په کور باندې پرده لګېدلې وه هغې لمبلې وو بربنډه وه نو هوا پرده اوچته کړه رسول الله ولیده خوښه یې شوه نو بس بیا یې چل ول جوړ که ځان ته یې نکاح که تا چې کله دا تپل او دا لړل او تا لیکلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس د انصارو د مهاجرینو په غسل باندې اختلاف پیدا شو چې د جنابت غسل به څنګه وځي نو چې کله جګړې ته خبره لاړه 2 کسان چې هغه د عایشې رشته دار دي یا رضایي ورور دی ویې لېږل عایشې ته چې تپوس ته وکړه چې دا غسل به څنګه وځي ستا بخاري او مسلم لیکلی دي چې عایشه رضی الله عنها ورته راووته دومره اوبه یې راوغوښتې یوه پرده یې نرۍ غونې ولګوله لیرا عالیه بدنها نواوي لیکلی دي ورلاندې چې عایشې ورته خپل بره بدن ښکاره کولو اوبه یې په ځان واړولې دې 2 کسانو ته یې مخامخ ولامبل چې رسول الله داسې لامبل ته دا تپل خلقو باندې د دې قرآن په ذریعه باندې نوره د قرآن سره اراده د منلو نشته ته دا نیغ نیغ صرف دې دپاره کوي چې د دې په اړ کې تپل په خلقو باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدنامۍ ولا الخبرې په خلقو باندې تا ستا هغه روایات چې په هغې کې د محمد مصطفی بې عزتي بے حرمتی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټې چت ته وختو امتیازې کولې هغې زمانه کې په چتونو امتیازې کېدې خو زه وبېمنو تا سره یو 2 منټو دپاره وی یو صحابي ورپسې وخته چې ګوره دی څنګه امتیازې کوي وی چې ویلیدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شا پلنکي طرف ته وه مخې پلنکي طرف ته و په 2 کاڼو باندې ناست و اوچت اسی چې کم سړی په کوټې په چت میتیازو ته کینی په 2 دنګو کاڼو اوچت او تا ته دام پته ولګي چې شاید دې طرف ته ده مخې دې طرف ته ده دی د کوټې په چت دی او په لوړو کاڼو ناست دی او ته په دې چت داسې ورښکاره شي نو تاله به یې کم ځای ښکاري پوهېږي خو د دې سړي به اول سترګې په کم ځای لګي دا ته عزت کوي زما د نبي که بېعزتي کوي ته بېعزتي کوي زما د پیغمبر زما صحابه دومره بې ادبه دي او د امتیازو د چل زده کولو دپاره د
پیغمبر د لیدو ضرورت ته که تپوس به ته وکم چې یا رسول الله امتیاز یې څنګه وکړه نشي ویلی ماته عایشې رضی الله عنها اول خو نارینه صحابهونه پوښتنه ولې نه کوي ولې ابوبکر عمر عثمان علي ته د غسل چل نه ورځي چې ته ښځو له جواب لیږي او بیا چې ښځې له لیږي سړي ولې لیږي ښځه ولې نه لیږي ته صحابه کرامو باندې طعن کوي چې دا بېعزته خلک مقصد دې دا دی ته دا ثابتول غواړې چې صحابه وله د غسل چل نه ورتلو او بیا عایشه چې ورته غسل ښایي په خوله یې نشي ښودلی تاسو ته ما څومره دین ښودلی دی په خوله مې ښودلی دی که دلته دله جامې وباسمه بیا دله ځان ښیمه زه چې تاسو ته غسل ښایم زه به دلته جامې وباسمه چې راشه دغسې لکه اوبه م راوړه په د ممبر لامبه به ته عایشه شرمای ستا د قرآن منلو سره تعلق نشته تا د قرآن او د سنت شرمولو سره تعلق ته ملا صاحب خو الله پاک دې دا خلک پوهه کړي چې دا مولیانو ته لاندې ناست دا پوهېږي نه د دوی پوهېدل ډېره ګرانه خبره بهرحال ما خبره کوله قرآن کریم اعلی کتاب دی خو پراپیګنډه ډېرې زمانې نه روانه ده